د استرالیا لخوا افغانانو ته بیخي ښه خبر، هغه خبر چې ټول افغانان یې په تمه وو. که غواړئ له افغانستان څخه ووځئ نو دغه ویډیو تر اخره وګورئ. کله چې خارج ته د تګ خبره شي نو ټول خلک دا وایي چې څنګه کولی شي له افغانستان څخه وتښتي، ځکه چې خلک د طالبانو له ویرې او همدارنګه بله خوا د اقتصادي مشکلاتو له امله غواړي هیواد پرېږدي. نو استاذه د هغو افغانانو لپاره چې غواړي له افغانستان څخه ووځي، استرالیا ښه خبر ورکړی دی. د استرالیا حکومت اعلان کړی دی چې راتلونکو 4 کلونو کې افغانانو ته 15,000 بشري او کورنۍ ویزې ورکوي. د استرالیا مهاجرت وزیر الیکس هاک ویلي دی چې د ویزو ورکړې پروسه به د استرالیا د کډوالۍ پروګرام لاندې عملي شي او په دې کې 10,000 بشري ویزې او 15,000 د کورنۍ غړو یو ځای کېدو ویزې شامل دي. نوموړي ویلي د افغانستان جګړه استرالیا لپاره تر ټولو اوږده جګړه وه او بیا په دومره شمېر بشري ویزو اعلان د همدې اوږدې جګړې ښکارندویي کوي او له عراق او سوریې وروسته افغانستان سره په دومره شمېر بشري ویزو مرسته کیږي. د استرالیا مهاجرت اداره به د استرالیا پخواني افغان کارکوونکو د هغوی نږدې کورنیو غړو ښځو ماشومانو همجنس بازانو او لږکیو ته لومړیتوب ورکوي. له دې وړاندې تېر اګست میاشت کې د استرالیا حکومت افغانانو لپاره د 3,000 ویزو اعلان کړی و. له تاسو مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. زموږ د یوټیوب چینل د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ، همدارنګه زموږ څخه د ملاتړ لپاره ویډیو لایک کړئ. تر بیا ښه وخت، الله مو مل شه.